زه وایم چې دا مسافر د دې اختر په ورځ ولې جاړي فیملی ته چې کال وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو رساسو ملګری سان الله ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلی د مینو خان مینو چیرې د یو څومره زبردست یو خسته پیغام ورکړی دی د هغو د فاره چې کوم مسافر دی په ځان سختې تیرې په بهر هېوادونو کې مزدوري کوي څوک څه کوي څوک څه کوي خو چې بیا هم کور ته راشي خپلو بچو لرې وکړي او خپل کور والا ورته وایي چې یاره تا ماله څه وکړه تا ماله یو پلانی شي ځوان اغوستو نو د هغه د 15 کالو مسافري په 100 کمیان دغه باندې ختمه کړي. نو ملګرو مونږ کوشش کوو چې یاره کمې جینکۍ دي یا کم سوشل میډیا ورکران دي چې یاره هغوی یو ښه میسیج راوړي چې خلک دې زده کړه وکړي. نو که تاسو دغه په سوشل میډیا کنزلې کوئ دغه ټیک ټاک لایو ګیمونه سټارټ کوئ او په هغې کې یو بل ته بدیره دې وایي کنزل کوئ نو تاسو ته ښه پته لري چې یاره دا د انسان دماغ څومره ډسټرب کوي. خو که تاسو کله هم دغه شانتې یو پازیټیو میسیج ورکوئ نو موږ در سره بالکل ولاړ یو. نو ملګرو دغه یو ورکوټو غونته ویډیو دغه ویډیو را سره هم وګورئ د مینو خان مینو او ماله اجازت مو راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله. زه وایم چې دا مسافر د دې اختر په ورځ ولې جاړي فیملی ته چې کال وکړي. واقعي خبره ده اختر ورځ تیرول په پردیس کې ډېر ګران کاري او دې کې دا ښځې نه دي د مسافرو چې دا کمې ښځې دي بیبیانې دوی پکې لارینګو کې میړه ته وایي خانه تا خو ماله ګوتې نه ده اغوښتې ګوتې دغه رینګ یادوي او خانه تا خو ماله غوږو له والې نه دي رالېږلې تا ماله څه وکړله راشه که نه دا یوه ورځ زه خو وایم مړه دې مسافرو ته وایم چې تاسو د خپلې ښځې راولې دلته یې پرېږدې د اختر دا ورځ تیره کړه تاسو ته پاکستان ته لاړ شئ چې دوی ستاسو په ځای باندې دا ورځ دوی تیره کړي چې دوی ته پته ولګي د سیره څو پخېږي ولا په کال وي نو خو ته سګې خو بس لاړ شي ډېرې کېناستې او لاړ شي او راشي او بس ته نور څه کېنو دا حل دی که نه ما ته پته ولګېره که نه چې په سعودي کې اختر راشي اسینګئ وایي او نه در سره موري نه پلاري نه روري نه خوري او دا ایک یوازې د چایو ته کښېنې که نه او دقه ټایم کې دا مور را یاده شي چې کاش اختر کپړې مې واچولې چې اوس خو راته مور کتلی وی مبارکي را کړی ښکل کړی وی غاړه یې را کړی وی او نو الله داسې عجیبه عجیبه راته فیل قسم دی ما چې دا ما به خاندل اکثر چې ما به ویډیوز وکتل ما به